السلام علیکم. چې په د سیټ باندې کومې ماشومې جنکۍ تاسو تصویر وینو، دا وزیر الله صاحب دفتر ته څرنګه لاړه؟ ولې د وزیر الله صاحب سره ملاقات وسو؟ نو دا ټول صورتحال په دغه ویډیو چې زه تاسو سره شیر کوم. نو دا ویډیو تاسو په خپله هم وګورو او مخ ته ملګرو سره یې هم شیر کړو. دا جنکۍ چې کومه ده، دغې په سوشل میډیا باندې یوه ویډیو جوړه کړې وه چې هغه ډېره زیاته وایرل شوه. نو وزیر الله صاحب دغې جنکۍ سره رابطه وکړه او خپل جیب یې ورولګ او دا یې خپل دفتر ته پچې راوړه. او بیا چې دغې جنکۍ څرنګه وزیر الله صاحب سره ملاقات وسو، نو دا یې ورته وایي چې ما بیماري پوښتنه خو تا نه وکړه. نو وزیر الله صاحب دغې نه معذرت هم وغوښته. دا جنکۍ چې کومه ده، دغې نام د زینب او دا یې د زړه بیماره ده. او وزیر الله صاحب چې کومه ده، د دې خرچه په خپله باندې واخیستله چې دې جنکۍ علاج چې کوم ده دا به زه کوم. نو دا یې فوجي فاونډیشن هسپتال چې داخله کړه، نن به یې د دې د زړه سرجري کېږي. نو الله دې وکړي چې کامیابه اوسي او الله دې دغې جنکۍ ته صحت ورنصیب کړي. که چیرې یو کس په معاشرې کې غواړي چې زه دې د عوامو په زړونو باندې راج وکړم، نو دغه سړي ته پکار دي چې دا یې د عوامو په دوک درد چې شریک سي، هغه خبرې دې واوري او بیا دې هغې حل کونې کوشش وکړي. نو دا عوام چې کوم دي، بیا به یې د دغه سړي صرف نام نه اخلي، بلکې دغه سړي دپاره دعاګانې به هم کوي. انشاءالله تاسو موږ ملاقات په یوې په نوې ویډیو کې کېږي. السلام علیکم.